ټاکل شوی افغان ولسمشر د روانه اونۍ په ترڅ کې هند ته سفر وکړي. ارګ د دغه سفر موخه له افغانستان سره د هند د دویم پړاو مرستو د پیلېدو په اړه خبرې اترې ښودلې. چارواکي وایي چې د هندوستان لخوا د لومړي پړاو مرستې تقریبا بشپړې شوي چې د وړو پروژو ترڅنګ د چابهار بندر، د سلما بند، د زرنج دلارام سړک او د افغانستان د ملي شورا ودانۍ جوړېدل وو. اوس پوښتنه دا ده چې د هند په دویم پړاو مرستو کې به څه شامل وي. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خپرونه ګورئ. په نن کې هند ته د ولسمشر د سفر پر موخو او د مرستو پر څرنګوالي غږیږو. په بحث کې راسره ډېر درانه میلمانه دي، سیاسي شنونکی اکبر جان فولاد او د سیاسي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر. ستړي مشئ. اتمر صاحب، کله تاسو پیل کړم، افغانستان بر هند څخه په دویم پړاو مرستو کې کوم ډول مرستې غواړي؟ په مننې سره تاسو ته او لیدونکو ته او جناب فولاد صاحب ته سلامونه او نیکي وړاندې کوم. د افغانستان او د هند دوستي خو ډېر لرغونې دوستي ده او همیشه هندوستان او افغانستان په مختلفو دولتونو کې د نږدې نه دوی همکاریګانې درلودلي. که په تېر 15 کلونو کې موږ وګورو، هند په افغانستان کې د 2 میلیارډ نه زیات ډالر سرمایه ګذاري کړی او دلته یې مصرف کړی. هغه پروژې چې تاسې ورته اشاره وکړو، د سلما بند دی، د دلارام سړک دی، د افغانستان پارلمان دی، د خارجه چارو وزارت یو دستوري قصر دی او دغسې د سلما بند دی او ډېر داسې نورې پروژې چې مخصوصا د انرژي په برخه کې او یا د سړکونو د جوړولو په برخه کې هندوستان افغانستان سره د نږدې همکاري درلودلی. او په تیر وختونو کې یو مقدار تجهیزات افغانستان ته ورکړل او همدغسې 4 الوتکې وې چې دا د یو توافق له مخې نه ترسره شو. او د کریزې په وخت کې چې هغوی هم څو ځل هندوستان ته سفر درلوده، د دغه تجهیزاتو غوښتنه د پخواني ولسمشر د خوا نه هم شوی و. په اوس کې د ښاغلي مدیر راتګ کابل ته او د ښاغلي اشرف غني ورتګ هیله کوي چې سبا ته دوی هند ته سفر ولري. زه داسې فکر کوم چې دا د هغه دوستیو ادامه دی چې پخوا افغانان د هندوستان سره درلودلي دي. د دې تاریخ د مغولو، د تیمور او د غزنویانو تاریخ پورې ګرځي. ضرور نه ده چې هغه تاریخ مونږ دلته بحث کړو، لیکن یو شی چې هند اوس غواړي چې په سیمه کې فعال سیاست ولري، یعنی هغه لاسوهنې یا هغه توصیه چې پاکستان غواړي ځان ته په سیمه کې جوړ کړي یا غوښتې چې جوړ کړي، اوس هندوستان په دغه رقابت سره د پاکستان نفوذ افغانستان کې کم کړی. یو مسله خو دا شو چې د دوی د ګوادر بندر تقریبا د اهمیت وغورځېده او د چابهار بندر سره، او بل په نظامی برخه کې څومره چې پاکستان غوښتل چې افغانانو سره په نظامی برخه کې مرسته وکړي، دا نه د افغانستان حکومت ومنه او نه د افغانستان د خلکو دپاره داسې. دا خو د هند د سیاست، د فعال سیاست چې تاسو اشاره وکړئ یوه برخه ده. افغانستان به په دغه دویم پړاو مرستو کې چې د ولسمشر ماڼۍ هم ویلي دي چې په دویم پړاو مرستو باندې به غږیږي، په دې مرستو کې به څه شامل وي؟ ګورئ، سیمهییز همکاري او سیمهییز ملاتړي، سیمهییز پلویان دا د افغانستان په ګټه دی. که په سیمه کې هېوادونه، هر هېواد چې که هند دی، که چین دی، یا مثلا که روسیه دی یا که ایران دی، که دوی بې غرضه افغانانو سره مرسته کوي او سیمهییز همکاري کوي او د افغانانو په ملاتړ د افغانستان د انکشاف په برخه کې، د افغانستان د ثبات او امنیت د راوستلو په برخه کې افغانانو سره مرسته کوي، دا د افغانستان په ګټه دی. نو اوس یو خبره دا ده چې موږ لکه چې تاسو خبر یاستئ په دې وروستیو وختونو کې زموږ تجارتي والونه ته ډېر سخت مشکلات د پاکستان لخوا نه پیښېدل. اوس ولسمشر دا خبره وکړه چې موږ حاضر یو دا لاره بیخي وتړو، ځکه چې د ریل پټلۍ مثلا
آقینه بندر ته یا مثلا د چین د ریل پټلۍ راتګ افغانستان ته او د چین نه مستقیم تجارتي مال افغانستان ته رسیدل او د ایران یا مثلا تر هرات پورې ټول غونډۍ د ریلو پټلۍ دا هم د افغانستان دپاره بدیل لارې دي. نو په دغه ټولو سره که موږ داسې فکر وکړو چې افغانستان مثلا محصلین تر 10,000 محصلین د افغانانو دوی په هند کې سبق وایي، په نظامی برخه کې د هند مرستې دوی سره دي، په انکشافي اقتصادي برخه کې په تجارت کې د دوی مرستې دي. دا خپله پاکستان انزوا ته بیایي او د پاکستان رول په سیمه کې اوس دلته دوه مسلې مطرح دي چې یو افغانستان د هند اقتصادي همکاري غواړي او بل اړخ د پوځي همکاري ده. ستاسو په نظر دغه سفر کې به کوم اړخ ډیر قوي وي چې ولسمشر غني دلته سفر کوي، د پوځي همکاریو اړخ که د اقتصادي همکاریو؟ دواړه به دي، خو زه داسې فکر کوم، زما په باور چې پوځي مرستې مهمې دي ځکه د افغانستان هغه ستراتیژیک دوست امریکا دی. تاسو پوهېږئ دغه تړون هم چې امضا شوی، امنیتي تړون د امریکا سره امضا شوی، لیکن امریکا په سیمه کې په زرګونو کیلومتره د افغانستان ځینې لرې دی او دا ډېر مشکل دی. تر اوسه پورې چې دوی تقریبا 15 کاله په افغانستان کې وو، هغسې چې د افغانانو غوښتنه وه، هغسې چې موږ تمه درلوده، هغسې مرستې زموږ امنیتي ځواکونو سره نه دي شوي. صرف د روزنې په حدود کې دغه مرستې محدود پاتې یعنې ستاسو هدف دا ده چې دغه تشه به هند ډکه کړي؟ زه داسې نه وایم چې دا به مکمل ډکه کړي، لیکن که د هند همکاري موږ ځان سره ولرو، هند یو خو روسي سلاح لري، دوی روسي سلاح سره زموږ اردو صاحبان صاحبان دوی پوره بلد دي، د دوی سپیر پارټ په اصطلاح هند کې پیدا کېږي او د روسیې نه موږ غوښتلی شو. یعنې دغه هغه خبرې دي چې د هند دوستي موږ ته ضرور دی یا د هند مرستې افغانستان دپاره ګټور دی. ډېره مننه اتمر صاحب، تاسو ته بیا هم راځم. فولاد صاحب، ستاسو نظر څه ده چې څنګه افغان ولسمشر په دغسې وضعیت کې تصمیم ونیو چې هند ته ولاړ شي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اتمر صاحب، تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو د افغانستان خلکو ته سلامونه لیکلي. ګورئ، افغانستان په یو نااعلان شوي جګړه کې نږدې 40 کاله بوخت دی او د دې اصلي لامل معلوم دی چې پنجاب دی. تر څو چې موږ د پنجاب په وړاندې څنګه چې لازم دی هسې موقف ونه لرو، تر هغو موږ نشو کولی چې د جګړې د ضررونو او یا د دغې جنجالونو نه موږ ځانونه خلاص کړو. بنان د دې ټولو ستونزو د حل دپاره موږ امکانات هم لرو. یو دا چې نن نړیوال ذهنیت زموږ په طرف دی، دوهم دا چې په سیمه کې ځینې هیوادونه لکه چین او بالخصوص هندوستان په دې نظر چې افغانستان قرباني د توریزم د جګړې دی او دغه توریزم د پنجاب د حاکمیت تر حاکمیت لاندې سیمونه راځي. او دوه شیان نور چې موږ دپاره ډېر مهم دی، هغه دا دی چې د هند په وړاندې د پاکستان دښمنانه سیاست هند مجبور کړی چې د پاکستان په وړاندې همغسې بالمثل سیاست ولري او په افغانستان کې د دوی دښمنانه سیاست چلان د پنجابیانو افغانستان هم مجبور کړی چې د پاکستانیانو په وړاندې یا د پنجابیانو په وړاندې مشخص دښمنانه سیاست که نشي کولی نو حد اقل د دفاع سیاست ونیسي. دغه مسایلو زمینه مساعده کړې ده چې د افغانستان او د هند ترمنځ د اقتصادي او نظامي او سیاسي همکاري زیاته شي. د هند سره طبیعي ده چې موږ ډېرې تاریخي ریښې لرو. د هند جلا وطنه حکومت په افغانستان کې د هند د خلکو د ولسونو سره زموږ تاریخي او هغه اړیکې فرهنګي. دې نه بغیر ولې اوسنی حالت چې اوس رامنځته شوی دی هغه دا دی چې د پنجابي استعمار نه او د توریزم د ځالې نه هم هندوان په تکلیف دي هم افغانان په تکلیف دي. بنا دغه د مجبور کړي چې افغانانو هندوان په ګډه کار وکړي. اوس تر ډېره حده پورې موږ سره هندوانو اقتصادي مرستې کولې، خو په نظامي بخش کې تر ډېره حده پورې یا دا چې نړیوال فشار ونه شو کولی او یا دا چې کیدای شي چې د اقتصادي پلوه دوی نشو کولی. خو دوی په دې پوهېږي چې د پاکستان په وړاندې که په کشمیر کې جګړه کوي ولې ښه خبره دا ده چې د وزیرستان له خوا نه دوی فشار پرې راوړي. نو دوی
هغه جګړه چې هلته کوي هغه کیدای شي هغه نظامي امکانات دلته افغانانو ته خبر ته اشاره وکړه چې هند یا ښایي د نړیوالو فشارونو په اساس افغانستان سره پوځي مرستې نه کولې یا به اقتصادي وړتیا نه لرله اوس دغه دواړه علتونه ورک شوي که زه فکر کوم اوس یوې خوا نه یو خبره چې د وروستیو کې ډېره مثلا موږ دپاره یو هیله رامنځته کړه هغه دا ده چې د افغانستان او امریکا او هند ترمنځ درې اړخیزه خبرو پیل دی او بل دا چې د امریکا او د هند ترمنځ د پاکستان په وړاندې هغه مشترک سیاسي او هغه د دریځ دی چې نیول شوی دی چې دواړه وایي چې تروریزم د پنجاب د حاکمیت لاندې سیمې ته خپور شوی دی او دغه زه فکر کوم چې تر اوسه هغه څه چې دوی هندوانو شاید غوښتل خو نړیوال ذهنیت دغه ته نه و آماده چې افغانستان کې هندوان نظامي مرسته وکړي ولې نه و آماده زه فکر کوم په هغه وخت کې نړۍ هڅه وکړه چې پنجابیان دې ته وهڅوي چې د تروریزم په وړاندې دوی خپل اقدامات وکړي او یا دا چې د هغې تمویل او د پلان او د هغې د هغه نه د لاس واخلي خو پنجابیان په هیڅ صورت دې ته حاضر نه شول چې دوی د تروریزم نه لاس واخلي بلکې لا نورې په افغانستان کې یعنې تاسو فکر کوئ چې اوس دغه باور په پاکستان باندې ختم شوی دی په نړیواله کچه؟ زه فکر کوم په نړیواله کچه اوس که تاسو وګورئ په نړۍ کې یعنی هر څه چې پېښېږي هغه حتما د یو پنجابي او یا د پاکستاني لاس دی که دا په قاچاقو کې وي او که دا په تروریزم کې وي او که دا په داعش کې وي او که دا په هره ستونزه کې چې وي نو آیا امریکا د پاکستان پر دغه سیاست نه پوهېده یا دا پوښتنه که داسې مطرح کړو چې امریکا صادقه وه چې بالاخره پاکستان دغه ځای ته راکش کړي چې خلکو ته وښیي نړۍ ته یو شی چې موږ هغه باید د پامه ونه غورځوو چې که چېر موږ دا وایو چې پاکستان سره امریکا ولاړه وه طبیعي ده چې افغانستان په بربادۍ کې امریکا د پاکستان سره ولاړه وه د افغانستان ټول ملي بنسټونه د امریکا په زور پاکستان لړولي دي همدغه تنظیمونه همدغه ډلې وټپلې چې نن په افغانستان کې حاکمیت د دوی لاسه نشي کېدی چې ثبات پیدا کړي همدغه ډلې هم د امریکانو په ډالرو او د عربو په ډالرو پاکستان د سیمې ته رسولي دي او نن دلته موږ کړیږو خو خبره په څه شي کې ده خبره په دې کې ده چې هغه وخت کې د امریکا ملي ګټې همدې سره سر خوړلو خو نن د امریکا ګټې د پاکستان د ګټو سره سر نه خوري نن د امریکا ګټې د هند او د افغانستان د ګټو سره سر خوري یعنی موږ که چېرې دا ووایو چې موږ همغه دښمني پالو چې تا پرون موږ کړې ده دا زموږ بیا سادګي ده موږ نشو کولی چې خپلې ملي ګټې هغه وساتو یعنې یوه مسله بل هم ده چې امریکا هم له هند سره د پوځي همکاریو تړون څه موده وړاندې لاسلیک کړ اوس چې ولسمشر غني هند ته سفر کوي فکر کوئ چې دا هم د همدغه زنځیر یوه دقیقه ده ګورئ افغانستان ستراتیژیک تړون د هند سره لري افغانستان ستراتیژیک تړون د امریکا سره لري او هند او امریکا اوس ترمنځ ستراتیژیک معنا په دې چې افغانستان هند او امریکا د سیمه کې ستراتیژیک دوستان دي او ستراتیژیک د یو بل ملاتړ کوونکي دي او د یو بل په وړاندې هغه لري دا مکلفیتونه لري اوس څو اړخو کې هند به افغانستان سره ډېر لاس ورکړي هند نشي کولی چې د اقتصادي لحاظ افغانستان په پښو ودروي خو د پانګونې پلوه کولی شي افغانستان کې پانګونه وکړي افغانستان اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي هند کفي سرمایه هلته سرمایهداران موجود دي او افغانستان یو وړ هېواد دی د هند په پرتله یو به دلته د افغانستان ولسمشر دا هڅه وکړي چې هندي پانګوال وهڅوي چې افغانستان کې پانګونه وکړي او بل دا چې د هند د نظامي ظرفیتونو نه د افغانستان په ګټه کار واخلي یو دا چې هلته موږ د دوی د روزنیزو مرکزونو نه کار واخلو بل دا چې هغه څه امکانات چې دوی لري کولی شي چې موږ ته راکړي لکه په خاصتاً په دې برخه کې چې موږ تروریزم څنګه مهار کړو هغه جنگي هلیکوپترې دي او ځینې نور نظامي تجهیزات دي کېدای شي چې هغه د توپچي مسله را مطرح شي چې توپچي وسایل دلته ورکړي یعنې دلته په دوو اړخو کې به د افغانستان دولت زیات فشار وکړي یو دا چې پانګونه کې او بل دا چې د نظامي برخه کې هم په روزنه کې ځکه چې د هند په کچه زموږ کېدای شي چې موږ نظامي هغه وړتیاوې د هند سره یو څه نږدې وي یو خانه ځکه ته هند کې هم اسلحه روسیې ده او بل دا چې دومره پیچلې ټکنالوژي دوی هم نه لري نو امریکا به څنګه اجازه ورکړي چې په افغانستان کې عملاً دلته په پوځي ډګر کې فعاله ده او ژمنه یې هم کړې ده چې د افغانستان نظامي ځواکونه به په پښو دروي په داسې وخت کې افغانستان ولې اړ کېږي چې هند ته لاس اوږد کړي ګورئ یو داسې ده چې کله چې یو څوک په سیمه کې یو ویروس خپروي او ویروس تر دې حالته پورې دوی باید هغه ته پرېنږدي خپل سرای ته چې د دوی د کنټروله وځي دغه جګړه د غرب
د ګټو دپاره دلته شروع شوې ده. په هېڅ صورت امریکایان نه غواړي چې دوی د کنټروله د جګړه وځي، یعنې افغاني ځواکونه هم د دوی تر کنټرول لاندې باید وي، هغې غاړه هم باید د کنټرول لاندې وي. دوی په هېڅ صورت نه غواړي چې دومره موږ قوي تجهیزات ولرو چې سبا بیا موږ خپل امریکایانو ته وایو چې په ځای دې کښېنه. یعنې موږ باید دومره وو چې دوی ته محتاج وو. نو که چېرې داسې وشي فکر نه کوي له کنټروله یې وځي؟ فکر نه کوم چې موږ دومره توان پیدا کړو، ځکه چې نن دوی د ټکنالوژي پلوه ډېر برلاسی لري په سیمه کې. او بل دا چې یو شی چې ډېر مهم دی هغه د موږ دپاره د افغانانو دپاره چې موږ تل باید یعنې په ډېر په فکري او په تعقل سره موږ باید د هغه سره په دوستي مناسباتو باندې فکر وکړو د امریکایانو سره. په سیمه کې موږ هېڅ دوست نه لرو. تاسو اوس وګورئ د سیمه کې څومره چې زموږ ګاونډیان دي د افغانستان دپاره خیر نه غواړي، او کله چې خیر نه غواړي بنان موږ ته چې څوک د دوستۍ لاس راکوي هغې سره موږ هم هڅه باید وکړو چې هغې ګټې هم دلته تامین شي. یو شی دی چې امریکایان هم په دې سیمه کې پرته د موږ نه څوک نه لري. تاسو که اوس وګورئ چې همغې غاړې ته ټول د روسانو پورې تړل دي، خوا ته هغه د ایران دی، بلې خوا ته زموږ هغه د پاکستان دی. امریکا څومره له افغانستان سره په دغسې یو حالات کې صادقه ده چې بالاخره افغانستان په دغسې یو وضعیت کې دی؟ صداقت ګورئ په راکړه ورکړه کې نشته. راکړه ورکړه کې ګټې دي. تر کومه حده پورې ته کولی شي چې یو چا ته قناعت ورکړي چې دغه زما شی ډېر ارزښت لري نسبت ستا چې ماته په بدل کې راکوي. دا ستا په توانمندۍ پر اړه ده. په تېرو 15 کلونو کې د افغانستان ګټو ته څومره پاملرنه شوې ده؟ ګورئ موږ یو شی باید پام ونه غورځو، بیا ووایم چې پردی سړي نه د ګټو د پاملرنه ستا د ګټو په هکله پاملرنه دی نشي کولی. ته په خپله باید دا کار وکړې. ولې موږ تر کومه حده پورې دا کار کړی دی دلته داخل کې؟ اوس ګورئ موږ څومره زموږ سیاسي موضوعګیري دومره متحده ده چې د امریکایان دې ته مجبور کړو چې موږ د یو په ځای 2 تنه واخلو. خو تاسو وینئ چې یو څوک چې محکم ودرېد 10 نور د امریکا سفارت په دروازه کې ولاړ وي چې موږ یعنې کمزوري زموږ خپله ده. موږ که چیرې کې دلته یو قوي سیستم مو درلودی او واحد موضوعګیري مو درلودی، موږ ډېر څه دغه شرایطو کې ترلاسه کولی شول. هغه څه چې نه ترکانو ترلاسه کړي دي، نه پنجابیانو ترلاسه کړي، نه ایرانیانو. اوس ایرانیان او پنجابیان زموږ په هېواد دننه امتیازات د امریکایانو نه اخلي. ولې موږ نشو کولی په خپله خاوره کې خپل ملي مننه فولاد صاحب. تاسو ته بیا هم راځم. اتمر صاحب په راتلونکو څو ورځو کې بالاخره په نیویارک کې د افغانستان، هند او امریکا یوه درېړخیزه غونډه هم جوړیږي. له بلې خوا هند ته د سفر هم دی. څه فکر کوئ آیا په دې سیمه کې د پاکستان د منزوي کولو کومه هڅه روانه ده یا کوم بل پیغام لري پاکستان ته؟ زه په دې باور یم چې امریکایان هم اوس په دې پوه شوي دي چې پاکستانیان دوی سره صادق نه دي. په تېرو 15 کلونو کې پاکستان د امریکا نه ډېر ګټه واخیسته او هغه امید چې امریکایانو د تروریزم د جګړې پر ضد د پاکستان ځینې درلوده، پاکستان هغه پوره نشو کړی یا ویې نه کړ. همدا اوس هم تاسو به په رسنیو کې اورېدلي چې امریکا د پاکستان نه دا غواړي چې د کویټې شورا د بند کړي، د حقاني شبکه د وتړي، لشکر طیبه او لشکر جنګوي دوی د بار کړي، لیکن پاکستان هغه قدم نه دی پورته کړی. زه داسې فکر کوم چې کیدای شي په درې د اړخیزه غونډه کې دوی په یو بله تګلاره، په یو بله ستراتیژي باندې هم غور وکړي. د بلې خوا نه پاکستان امریکایانو ته مهم هم دی، ځکه چې که تروریزم په پاکستان کې رشد وکړي، پاکستان یو اټومي قدرت دی او دغه اټومي قدرت که تروریزم لاسته ولویږي یا غلط لاسونو ته ورشي، دا د نړۍ دپاره ډېر زیان بخونکی دی. نو په هر صورت د امریکا رابط پاکستان سره داسې دی کشدار بریز دی، یعنې داسې نه دی چې مکمل د پاکستان پر ضد ودرېږي او داسې بل دی چې مکمل د پاکستان سره هغه بله تګلاره چې تاسو یاده کړه په دغه درې اړخیزه غونډه کې چې به مطرح کېږي څه ډول تګلاره به وي؟ زما په باور لکه چې اکثرا موږ واورو پاکستان تجدیدیږي. تجدید په دې باره دی چې دوی باندې مرستې کمیږي. اول امریکا خپل هغه الوتکې دوی ته ورنه کړې، هغه F-16، بلې خوا نه $450 میلیون چې هغه یې ورنه کړه. د بلې خوا نه د تروریزم د جګړې پر ضد چې کوم امریکا د پاکستان سره وعده کړی و تقریبا تر $1 میلیارډ پورې هغه نه ورکوي ورته. دا داسې دی چې د پاکستان په اقتصاد باندې ډېر
ناوړه اثر کوي تاثیر کوي او د بل خوا نه که داسې افغانستان داسې لارې پیدا کړي چې د پاکستان د احتیاج نه دوی ووځي او که وغواړي دوی وتلی هم شي کوم داسې ډېر سخت کار نه دی نو د پاکستان د تجارت بازار یوازې افغانستان دی ایران د پاکستان مال نه اخلي هند د پاکستان مال نه اخلي عربي هیوادونه یې نه اخلي یوازې افغانستان دی چې هم خوراکي توکي د پاکستان واردوي هم نور شیان تجارتي او اوس دغسې هڅې چې روانې دي دا ځینې بدیلې لارې چې افغانستان ته په اقتصادي برخه کې په سوداګریزه برخه کې پیدا شوي فکر کوي دغسې یوه هڅه روانه ده زه داسې فکر زما خپله یادېږي کله چې داود خان صدراعظم و دلته دا د پاکستان سره بیخي روابط بند کړه دغه تورخم باندې یو کس نه تېرېده نه دې خوا نه د دې خوا نه یو موټر نه تېرېده او افغانستان په هغه وخت کې یعنې دا د 40 کلونو خبره ده چې په هغه کلونو کې افغانستان وتوانېده چې که تاسې یو متر تکه د پاکستاني په دوکان کې لیده نو هغه دوکان به ورته سیزه دولت حتی زما یادېږي د پاکستان راډیو به چې چا غوږ ورته نیولی وه راډیو به یې ماتېده یعنې تر دې حده پورې موږ هغسې ورځې تېرې کړي دي خو زه داسې فکر کوم چې موږ ډېر حوصله کړی 15 کاله حوصله د هغه نه مخکې حوصله دا 13 کاله نور چې تاسې وګورئ دغه ټول اوس نو دغسې وخت دی چې که موږ مشکلاتو سره لکه د ملاریا دوا که کناین تریخ هم دی موږ باید د تریخ کناین وخورو ځکه چې غیر د دې نه چې موږ تر څو چې موږ د پاکستان د احتیاج نه ځان خلاص نه کړو زموږ نه امنیت خوندي دی او نه مو تجارت خوندي دی او نه مو امنیت خوندي دی په داسې حالات کې په سیمه کې یو بیلانس ته هم اړتیا شته چې افغان حکومت یې وساتي د دې لپاره چې بیا له نورو ستونزو سره مخامخ نشي دغه بیلانس څه ډول ساتلی شي افغان حکومت ته په دغسې وضعیت کې څه کول پکار دي په همدې ټکي دا بحث هم سره جمعبندي کوو بیلانس ضرور دی چې بیلانس وساتي پاکستان ستا د مجبوریتونو نه استفاده کوي 2 میلیون مهاجر ډېر مهاجر په پاکستان کې دي پاکستان هېڅکله حاضر نه دی چې دوی مهاجرین بیرته کور ته راشي ګورئ 3 میاشتې نور هم دوی ته وخت ورکړه یعنې که 2 میلیون مهاجر په ورځ کې هر یو مهاجر $1 مصرف کړي په ورځ کې 2 میلیونه ډالر پاکستان ته ګټه دی او دغسې نور سرمایه‌ګذاري او تجارت نو د پاکستان هدف دا دی چې داسې یو لاره پیدا کړي چې افغانستان تر فشار لاندې باید وي او هغه یوې ترانسپورت دی د افغانستان ترانزیت دی بلې دغه مهاجرین دي او نور هم دغسې افغانستان هم دغه لارې لري اوس فکر نه کوم چې دغه بانې په ختمېدو دي یقینا د اوبو مسله دی تاسې وګورئ په نړۍ کې جنګ په اوبو روان دی افغانستان دغه وسیله کولی شي تر یو وسیله د فشار وګرځوي درست دی تجارت هم دغسې چې ولسمشر ویلي چې موږ یې بندوو دا ډېر ښه عمل دی ډېر ښه دریځ دی ډېر ښه تصویب دی چې تجارت خیر دی که موږ تاوان کوو غیر دغه نه موږ تاوان کوو او همدغسې که دوی موږ ته تروریزم روزي ذات او د دې طرفدار چې موږ هم دوی ته تروریزم مننه اتمر صاحب فولاد صاحب تاسو هم د بحث د جمعبندي په توګه تاسو څه وړاندیز لرئ بالاخره چې د دغه اړیکو ترمنځ یو بیلانس هم وساتلی شي او بالاخره افغانستان هم په سیمه کې داسې یو موقف خپل کړي چې بیا د چا لخوا زیانمن نه شي ګوره بیلانس په کوم وخت کې ساتل کېږي په هغه وخت ساتل کېږي چې مقابل طرف دغه بیلانس ته ارزښت ورکړي کله چې مقابل طرف دې ته بیلانس ته ارزښت نه ورکوي مجبور یې چې ته نور هغه د بدیل لارې پیدا کړي دوی موږ عین شرایطو کې دوی هم قرار لري چې دوی مالونه ځي منځنۍ اسیا ته زموږ ځي هند ته ولې دوی تاسو ولدل چې زموږ د میوې په وخت کې دوی موږ لارې بندې کړې کله چې پرون رئیس جمهور دا اعلان وکړلو چې موږ هم بند کړل ولې نن د پاکستان حکومت بیرته اعلان وکړو چې د هند ته د افغاني مالونو لاره خلاصه ده یعنې موږ بالمثل عمل باید وکړو ورسره پرته د دې نه چې موږ په دې باندې وډر شو چې دا موږ ته زیان ورسي موږ بدیل لارې لرو اوس هغه شته دی چابهار شته دی د منځنۍ اسیا هېوادونو لارې شته دي موږ باندې د اقتصادي پلوه دومره فشار نه راځي یو شی چې دوی باندې فشار لري لکه څنګه اتمر صاحب چې ویل د دوی تولیدات دي د دوی دا مردار نجس تولیدات پرته د افغانستان په بل ځای کې نه خرڅېږي موږ په افغانانو کې 2 شیان چې موږ راپورته کړو یو روحیه چې دوی پاکستاني مالونه ونه اخلي دوهم دا چې کلداره بندې کړي دلته تاسو بیا ووینئ چې څومره په دوی باندې اقتصادي فشار راځي او بل د اوبو مهارول دي چې موږ اوبه مهار کړو یو شی دی ښه چې
څومره چې دوی زموږ په وړاندې جنایت کړی دی افغانانو تر اوسه دا په نیت کې هم نه دي راغلي خو اوس موږ مجبور یو چې هغه کارونه وکړو موږ د هند د امکاناتو نه استفاده باید وکړو موږ باید د چین د امکاناتو نه استفاده وکړو موږ د روسانو د امکاناتو نه استفاده باید وکړو د هر څه نه باید استفاده وکړو خو زموږ ملي ګټې چې هغه زموږ ځمکنۍ بشپړتیا ده زموږ هغه د ملي حاکمیت دی او د افغانستان ملي ګټې دي یعنې موږ په هېڅ صورت نه باید شاته لاړ نه شو دوی باید زموږ ضعیف موقف هیڅ نه کړي چې دا فکر وکړي چې موږ همیش د ضعیف موقف نه خبره ډېره مننه دا چې تشریف مو راوړ سټوډیو ته ګران لیدونکو له تاسو هم ډېره مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ تر بیا مو الله عمل شه